ښه قدرمنو ملګرو نور الله خان زموږ سره ناست دی. نور الله خان السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نور الله خان څنګه یې؟ طبیعت دې ښه دی؟ خیر دی مهرباني جی، تاسو څنګه یې؟ ټیک ټاک یې؟ خیر دی. دې ملګري خو د واده ساته مو خو نو څه دی خیال دی؟ بس ان شاء الله زه به ورله که نه چې د دومره په ټینګه باندې ست وکړو او ټولو ته چې کوم دی انویټیشن ورکړو، بلکې پیغام یې ورته ورکړو چې یاره تاسو ټول به راځئ. نه زه هسې زما خپله یو سوچ دا دی، زه وایم چې یاره ټول لکه هلته چې ځینو لکه دغه دی که نه، نو که دلته څه پروګرام یا داسې د دې واده نه مخکې لکه دی به ځي او زه وایم چې د نه مخکې داسې څه پروګرام وکړي، څنګه دی خوښه ده؟ نو بس دغه خبره چې کوم دی زما په ذهن کې وه او بالکل هغه مشران وایي چې دا خبره دې زما د خولې نه واخیسته. نو دا خبره چې کوم دی تاسو زما د خولې نه واخیسته، همدغه خبره درته ما کوله چې دلته دې پروګرام وکړي، دلته کې پروګرام وکړي، ځکه چې که دی دې ټولو ته انویټیشن ورکوي چې یاره راځئ زما واده له، نو دې ټولو له به چې کوم دی ریټرن ټکټ اخلي او په خپل واده کې چې دا ټول ورسره ګډون کوي د ده په دغه به ورته لکه ګرانه شي، خو لکه دا ده چې د هغې نه مخکې د دې پروګرام وکړي. بالکل جی، د هغې نه مخکې د دې پروګرام وکړي. او چې تپوس دې وکړو که نه دې ته تیار یې؟ نه جی، نن نعیم خان جی صاحب دا دغه کړی دی که نه، دا دغه ټول باره کې دی، دا پروګرام جی نن دی. بالکل جی مبارک شه. دا دې څه وایي یار؟ دی خو په پردو بادرنګ وترم کیا کوي؟ دوبلځان د کوي باسي اوس په دې ټایم کې که نه، او ځان خلاصوي او دا راټینګول پکار دی چې دا پروګرام وکړي. ښه نور الله دا راته ووایه ورور چې څه د مسافرۍ د څونه وخت وشو او څه مصروفیات یې د څه کار روزګار دی؟ د مسافرۍ خو تقریبا زه په 2006 کې راغلی او تر د نن ساعته پورې دلته کې لګیا یو، مزدوري کوو او ټیکنیکلي یوه کمپنۍ ده، په هغې کې یو مونږ. کم داسې کار دی خاص چې لکه د هغې څخه کم داسې؟ دا ټول په علمي سیسټم کې راځي، په دې کې چې کوم د موږ سره GRMS سیسټم شو، BMS سیسټم شو، CCTV کیمرې انسټالیشن شو، د هغې ټیسټینګ کمیشن شو، دا مونږ کوو. پبلک ایډرس کوو مونږ. د دې نه علاوه چې کوم د ایکسس کنټرول سیسټم مونږ کوو. د دې نه علاوه چې کوم د نه اسې یو خبره ته کوم لکه دا اوس دا لکه مطلب دی چې د بجلی نه علاوه چې کوم دا ټلیفون او دا نور دا څیزونه یې ټول که نه، دا راته ووایه چې په دې کې زمونږ د ګاونډي ملک خلک ډېر زیات دی، که هغه په هر یو فیلډ کې دلته مونږ وګورو. زمونږ پښتانه چې ته ما په دې پوزیشن یا په سم ځای کې یا داسې ټیکنیکل جابس چې کم دي لکه څه کم تاسو ذکر کوئ یا تاسو چې پخپله کم کوئ، د پښتانه په دې کې ډېر کم دي، د نش برابر دي. دې څه وجه ده؟ بالکل جی، تاسو ډېره ښکلې خبره وکړله، ځکه چې زموږ پښتانه چې څومره راځي نو هغوی ډومبی دا سوچ کوي چې یاره زه ډرایوینګ لایسنس واخلم او ډرایوري وکړم، یا چې کوم دی ټیکسي وچلوم، یا چې کوم دی خصوصي ګاډی چلوم، یا چې کوم دی چېرته بس راته میلاو شي یا راته پلان کوچ میلاو شي چې دا ګاډی چلوم. او د دې نه علاوه که تاسو ګورئ انډیان شو یا فلپینیان شو یا داسې نورو ملکونو خلک شو، نو هغوی چې راځي نو هغوی زیاتتر سوچ او زیاتتر زور چې کوم دی د ټیکنیکل سیزونو ته کوي. نو د دې په وجه باندې چې کوم دی هغوی مخکې ته ځي او زموږ پښتون خو چې کوم دی صرف او صرف سټیرنګ ته خوشحالېږي. بالکل. او چې لکه پښتانه زیاتتر خلک خو چې کوم دی ویزې ته خوشحالېږي چې یاره زه دوبۍ ته لاړې یا سعودي عرب ته لاړې او څه هنر ورسره په لاس کې نه وي یا ورسره څه ټیکنیکل سرټیفیکیټ ورسره نه وي، داسې ډیپلوما شوله یا ډګري وغیره شوله، او د هغې نه علاوه ایکسپیرینس کم سے کم په پاکستان کې پکار دی چې دلته کې راشي چې کم سے کم لار ګودر ورته معلومه وي او بیا په هغه لیول باندې چې کوم دی کار کوي. زبردست. نور الله خان ډېره ښکلې خبره وکړه. قدرمنو ملګرو دا بعضې خبرې حقیقت دی، لکه په دې باندې به زمونږ ډېر پښتانه خاطر نه درنوي، ځکه زه دا خبره کوم چې زمونږ څومره پښتانه دلته راځي، دلته چې څومره خلک دی تاسو کو دلته زمونږ په سعودي کې یا دلته په دوبۍ کې یا په نورو ملکونو کې چې څونه پښتانه دي، تاسو وګورئ زه دا منم چې په هغې کې به انجینیر هم وي، په هغې کې به په ښو عهدو باندې خلک هم وي، په هغې کې به ډاکټر زمي. خو یو خبره ده چې که مونږ هغه اکثریت ته وګورو نو هغه د نورو ملکونو دی، زمونږ ډېر کم پښتانه به تاسو چې ته په سمو ځایونو کې ووینئ. نو الله دې وکړي چې زمونږ هغه پښتانه دلته راشي کوم چې تعلیم حاصل کړی دی، چا سره چې هنر دی، او څوک چې نور پښتانه په ځان پسې راولي، ځکه چې زمونږ ګاونډي هېواد که نور ملکونه تاسو داسې وګورئ نو چې یو سړی په یو ځای کې کار کوي نو هغه ځان پسې نور دغه خپل علاقې خلک راولي. دلته له بده مرغه که په یو پښتون ځان پسې نور پښتانه راولي نو هغه پښتانه بیا هغه
خپله کندې ګوري. نو لکه دا زه نه پوهېږم هغه ما ته دې وخت کې یو خبره د خپل خوږ مشر را یادېږي، وایي چې پښتانه چېرته م اتفاق نه کوي، خو په یو خبره کلک متفق دي چې موږ به چېرته اتفاق ونه کړو. نو الله دې زموږ د پښتنو اتفاق نصیب کړي چې د یو بل سپورټ وکړو او یو بل چې کوم دی نو مخې روانې کړو، داسې نه چې موږ د یو بل مخې وو. ښه نور ملګري هم دلته ناست چې د هغې سره خبرې اترې کوو، راځئ چې د هغې سره کینو. نو دیاړي شته دی، خو د هغې نه علاوه زموږ سره چې کوم د پښتنو دویم روغتۍ نو هغه پروفیشنل خلک کوم چې ډاکټرز دي، کوم چې انجینیرز دي، نو زما په څنګ کې چې څونه کسان اوس ناست دي نو دا هغه مشران دي د پښتنو، کوم چې دلته انجینیران دي، کوم چې په ښو عهدو باندې دي، کوم چې زلمي دي، کوم چې مشران دي زما په څنګ کې ناست دي. د هغې سره به خبرې اترې کوو، د هغې د تجربې نه به هم استفاده اخلو او ملګرو ته به د هغې چې کوم تجربې دي هغه به تاسو سره شریکو. خو اول راځئ چې د فاروق حسین باچا خواله لاړ شو. موت لئی پیدا کړو د حیات په بهانه، اوس په آیات ګورو د ممات په بهانه. وخت سره زاید رنگونه هړوي بدلیږي، زینن میں کدی تد جمعات پا بہانا، یخپل دینداری لکدان پدان کی دی، اخری ہندوستان د سومات پا بہانا نو یاد چی تازه زاړه یادونه روغاني تا و خدای دې سوات راولا، الله دې سوات راولا د سوات په بهانا. لیونی موسم لیارا لیونی کلی تراشا لیونی موسم دیارا لیونی کلی تراشا چی گلاب یو بلور کو پس پرلی کلی تراشا چی گلاب یو بلور کو پس پرلی او لیونی موسم دیارا لیونی کلی تراشا.
हर मकाम द ثواب دې یادني او لیونی موسم د یارا لیونی کلی تراشا قدرمن ملګرو د فاروق حسین باچا دومره خوندورې سندرې نه پس راځو زموږ سره فیض الرحمن خان ناست دلته د هغې تعلق د ثوابۍ سره دی نو د هغې سره به یو څو خبرې ترې وکړو السلام علیکم ډېره مهرباني عادل بھائی څنګه دی طبیعت دې ښه دی جوړ یې بالکل ډېره څنګه د محفل نه خوند دې واغسته که نه ډېره مزه یې وکړه ډېر مزېدارې غزلې او ټپې مې چېرته ډېره موده پس داسې لایو په دې ماحول کې وکتلې اور واحد داسې یو ویکینډ و چې موږ داسې انجوای کړو نور کله خو مطلب ویکینډ باندې سي خو بس لږ وګرځه سني خو داسې محفل ډېر ستاسو ډېره شکریا چې داسې یو محفل موږ ستاسو په وسیله باندې چې نو انجوای کړو ډېره مهرباني ښه دا راته ووایي چې تاسو لکه دلته څه مصروفیاتي څه کار روزګار کوئ تاسو زموږ خو دلته کې جاب دی او یو 8 کاله مو شو چې به د یو ای کیو اور زما پروجیکټ منیجر دی زموږ سکیورټي سسټمز کې جاب دی اور په هغې فیلډ کې یو او څه وخت مو دوبۍ کې تېر کړو اوس ابودابي کې یو اوس دوبۍ کې نوی ایکسپیرینس دی مطلب هغه فیلډ دی او هغه د هغې سکیورټي سسټمز دي دا راته ووایي چې هسې د پښتنو د ظلمو دپاره یو زما په دې خبره کې یو غرض دی او هغه دا دی چې زمونږ کم زلمي دي چې کم په ټیکنیکل سکولز کې دا وخت سبق وي یا کم فارغه شوي دي نو زم چې د دې څه نه هغې لږ خبر شي چې دا سکیورټي سیسټم چې دا څه څیزونه دي دا د څه نه پس دلته کېږي ځکه چې دې ویلیو دلته دا خو د کنسټرکشن ملک دی دلته خو تشې ابادۍ کېږي که چا سره ټیکنیکل څه صحیح نو د ایب ته به دلته ډېر ښه جواب میلاو شي په لږ وخت کې به ډېر مخکې لاړ شي نو زه هم که دغې حوالې سره د ملګرو سره تاسو یو څو خبرې ترې وکړئ ډېره مهرباني دا فیلډس خو دلته کې چې د زمونږ اصل کې پښتنو بدقسمتي دا ده چې موږ صرف او صرف یو 2 فیلډس کتلي موږ وایو چې یا انجینیرینګ دی یا ډاکټري ده عادل خان موږ د دې نه علاوه بل نور څه فیلډس کتلي نه دي دلته کې مطلب چې نو سو آی ټي یو ځان یو ډېر واست فیلډ دی او په دې کې چې ډېر زیات ډېر فیلډز دي زمونږ فیلډ چې دا لږ څنګه چې دې ته موږ خاص کر په خپل ژبه کې وایو لو ولټیج ورک
یو های ولټیج شو چې هغه کم تاسو دا نارمل بیج تاسو یوز کوئ زمونږ دا ور چې دا لو ولټیج کې راځي کم څه چې تاسو په ډي سي پاور باندې چلوئ نه هغه تاسو لو ولټیج کې راځي دې کې ځان له بیا ډېر زیات سیستم دي ټول سیستم خو تاسو زوم نشو غسئ او اټ لیست چې دنه 15 نه یو 30 پورې سیستم دي کې دي او سکیورټي سیستمز کې څومره دي نن سبا داس یو وخت روان دی دل خان زمونږ خو دی فیلډ کیو موږ د خدا دلته کار کوو خو زمونږ په دې پاکستان کې په دې څه دوره دغه نشته نالج نشته خو دا فیلډ داسې دی چې را روان یو څو کاله کې به تاسو ګورئ چې تاسو د کلو پر یو کوڅه کې به تاسو کیمرې لګېدلې وي تاسو پر ځای سیستم کې به تاسو اکسس کنټرول سیستم ورته موږ وایو اټینډنس په لګي اوس چې دنو کې پی کې چې دنو سکولونو کې لګېدلې دا سیستم به تاسو ډېر زر ارزای کې وګورئ خو ال کې بدقسمتي دار چې لومړی مسله دار چې پاور نشته دی بل د را روان چې زمونږ د جنریشن چې دی دې ته دا وایو چې دا یو چې دا لینډ اف اپورچونټیز دا دې کې صرف او صرف دا نه دی چې مطلب موږ پښتانه نه صرف راځو ډرایوینګ وکړو صحیح شو خاص یو څه طب کې الله کې ښه پوزیشن باندې ماشاءالله ډاکټر زوم شته انجینیر زوم شته صحیح شو او نور داسې پیښې دي چې په ښه پوزیشن باندې دي الله کې انجینیرینګ بیک ګراوند باندې ډېر زیات دي انجینیرینګ کې بیا ځان خپل ډېر ډپارټمنټس دي صحیح شو سیول والا خلک دي زموږ فیلډ چې نه کې الکتریکل والا خلک راځي نه مونږ د ډیپلوما خبرو کو چې کوم اسوسییټ انجینیرز وته مونږ وایو هغه د پاره څه پیغام لري تاسو په دې فیلډ کې او په دې کې ای څنګه راتلی شو په هغه کې دې څنګه مخ کې تلی شي یو خو بیچلر د کوم انجینیرینګ چې دی ته غلکړ کم خلک زمونږ د بدقسمتۍ نه زمونږ په وطن کې زی خو لکه چې کوم دا ډیپلوما واخلي او هغه د پاره څه اپورچونټیز دلته کړای باندې اوسو خبرو کوي په دې فیلډ کې خدای چې دې کې دا الکتریکل ډیپلوماز ولا خلک چې دا به ډېر زیات چلیږي په دې فیلډ کې صحیح شو چې سره الکتریکل ډیپلوماز نه غي دي راځي او دې کې دلته کې خپل داو کې دلته کې مسله دا وی صرف چې ډومنه سټپ دارې چې ډومنه جاب چې تاسو ملاويږي اته ته د یو بیس په ایکسپیرینس ملاويږي راغه لګه صرف دارې چې یو فرست سټپ ته او فرست سټپ لازم خبره چې دا یو برانډ سټپ وي چې تاسو ډومنه سټپ ته اپورچونټی ملاوي شي دا غي نه بعد بیا فیلډ دی یو واست فیلډ دی ټیکنیشنز باندې خلک راځي انجینیر وي اسوسییټ انجینیرز وي سپروایزرز وي په دې فیلډ کې راتلی شي درې کاله ډیپلوما د الکتریکل ډیپلوما دا او په هغه فیلډ باندې هغه ډیپلوما چا سره وي راتلی شي او یو ښه مقام پر ځان رسول شي کچا کې ګټس وي صحیح زبردست ښه دا راته وایي چې چا आवाज ډېر زیات خوښ دی اواز هم د پښتو کې د همایون ډېر زیات وخت دی صحیح شو او فاروق حسین اواز هم څه خیر کم نه دی او چې لایو موګه ته لایو په ډېره مزه وي صحیح شو اذان خان خوښ دی بالکل ټیک ده کنه بار مرګري ولاړ دی او زموږ ارور سره ډېر خپل کوکینګ کړی دی چې وګورئ کې مې کې څنګه کړی دی او قتل پکار دی زه راځم ملګرو چې لاړ شو چې بار ملګرو سره غب شپو لګو راځي ها قدرمنو ملګري لګیا دي روجي د خیره سره تیار شوي او زموږ سره چې کم دینو خلک وی مالا پخلی ډېر ښه راځي او دا واغه خو دا د ذایقې پته خو موږ ته نشته خو به دا ملګري وي خو بهرحال جاوید ترکی چې دی زموږ د ثوابه ملګری دی او ډېر ښې روجې پخې کړه دا پتیله څنګه ټانګوي خیال هم دی ورته لکه د کور د زنانه و هغه د نغري په غاړه چې هغې د پتیلې له ټانګ ورکړي که نه نو هغه کیسې راته را یاده کړه جاوید خان څنګه الحمدلله خدای فضل دی د کاره دې ګوره نه وباسم خیر د خپل کار کوه خو بریاني دې ګوره ډېره ښکلې پخه کړه دا خو میلمانه وایي چې څنګه پخ شوې ده مونږ په میلمانو باندې خوشحالېږو چې څومره راځي او مونږ یې د هغې خدمت وکړو لکه ته اوسه پورې دلته لګیا وې دې ته نو اول بار لګیا وو بس بیا اخره کې دننه ملګري وایي دې خپې ډېرې ښه پخوي یاره دا خبره خو دې زما زړه وکړه ځکه زما خپې ډېره خوښي په خپله مې خوښي نو ځکه ډېره ښه پخوي د چا د غوا او د چیدي ها زبردست